اشرقت نفسي بنور من فؤادي. سلیمان علیه السلام روایتو کې راځي یو ځل الله تعالی نو تپوس وکړو یا الله ما ته تله د میزان د اعمال چې ورته تللی شي دا ما ته راوښیه. الله رب الجلال ورته وښوده دا د تلې یو چاپړی دومره غټو چې د مشرق نه تر مغربه پورې دا ټوله یې احاطې ډکې کړې وې. سلیمان علیه السلام بې هوشه شو. کله چې هوش کې راغی الله رب الجلال نه تپوس کوي یا الله دا تله به په څه باندې ډکېږي؟ دا خو به یو څیز ډک نه کړی شي، که دا غرونه ځمکه اسمانونه پکې واچوې دا به ډک نه شي. الله رب الجلال جواب ورکړو سلیمانه یو سړی چې صدقه وکړي یوه کجوره زه ورنه راضي یم، یعنې په دې کې اخلاص یې خالص زما د رضا لپاره وي نو دا یوه کجوره چې ده دا تله ډکوي. اشرقت نفسي بنور من فؤادي.